سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني تخت استالف تاریخي هوټل تر بیا رغونې وروسته پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. ولسمشر غني ویلي استالف ځانګړی ارزښت لري او له پخوا زمانو څخه تفریح ځای او د کسب کار او حلالې روزي مرکز و. هغه زیاته کړې چې د استالف تخت هوټل په مدیریت کې د دې ولسوالۍ خلکو ته واضح لومړیتوب ورکړل شي او په دې هوټل کې د استالف د لاسي صنایعو یو دایمي نندارتون جوړ شي. د هیواد په 34 ولایتونو کې د کرنې اونۍ په ترڅ کې 10,685 کرنیزې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر انرژي زیرمتونونه او د انارو او مڼو ساتنې په پار صفر انرژي سړې خونې شاملې دي او همداراز د سبو او میوو د سلګونو لمریزو وچونکو دستګاوې هم شاملې دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې د دې پروژو په تطبیق څه باندې 15 میلیارده افغانۍ لګښت راغلی دی چې بشپړېدل به یې د خوړو پر خوندیتوب، د عایداتو پر زیاتوالي او د بزګرانو پر اقتصادي ودې مثبتې اغیزې وکړي. د خوست له هوایي ډګره لومړۍ الوتنه په بریالیتوب ترسره شوه. ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې دغه هوایي ډګر په 5 پړاوونو کې بشپړ او د 1 میلیارډو 889 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د خوست هوایي ډګر د جوړولو کار په 1990 کال کې پیل شو او د جوړولو موخه یې د هوایي ترانسپورت په برخه کې د اسانتیا برابرول او له مرکز او نورو ولایتونو سره د خوست ولایت د اوسیدونکو د ارتباط ټینګښت بلل شوی دی. په هرات ولایت کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت 3 تولیدي کارخونو په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه کارخونې لبنیات، پنیر، بسکیټ او آیسکریم تولیدوي چې پکې شاوخوا 500 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه وزارت ویلي هڅه یې روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړې شي. افغان حکومت په وروستیو کې د تولیدي کارخونو د جوړولو برخې ته هم خپله پاملرنه زیاته کړې ده. په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې دا مهال دوام لري او په بشپړېدو سره به یې د بخش آباد د بند د بدني اصلي چارې پیل شي. د دغه بند په جوړولو 600 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، د برېښنا د تولید او هیوادوالو ته د کاري زمینو په برابرولو کې خورا ګټور وي. تیره میاشت د هوایي دهلیزونو له لارې د 11 میلیونو ډالرو په ارزښت افغاني توکي بهر ته صادر شوي. د افغانستان بانک ویلي د 11 میلیونو ډالرو په ارزښت 387.9 متریک ټنه نباتي توکي، وچې میوې او زعفران هند، عربي امارات، چین، اروپایي ټولنې، عربستان او ترکیې ته صادر شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ د هوایي دهلیزونو د جوړېدو تر اوسه د 448 میلیونو ډالرو په ارزښت شاوخوا 20,500 متریک ټنه توکي بهر ته صادر شوي دي. د ننګرهار ولایت د هندواڼو سږني حاصلات باید څه باندې 9,000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وایي چې د ننګرهار په 1995 هکټاره ځمکه کې سږکال هندواڼې کرل شوي چې د اټکل له مخې به 9,201 متریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. رستمي وایي چې بزګرانو سره د کرنې وزارت همکاري په عصري بڼه کرکیله، د غوره تخم انتخاب او د طبیعي آفتونو نشتون د دې لامل شوی چې په یاد ولایت کې د هندواڼو حاصلات زیات شي. تیر کال د دې ولایت په 1,840 هکټاره ځمکه هندواڼې کرل شوي چې 3,600 ټنه هندواڼې ترې راټولې شوي وي. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي سعودي عربستان ته تیر 2020 میلادي کال کې د افغان سوداګرو صادرات 2 برابره زیات شوي دي. د سفارت د خبرپاڼې له مخې د سعودي رسمي شمیرې ښیي چې 2019 میلادي کال کې سعودي ته د افغانستان د صادراتو ارزښت څه باندې 13 میلیونه ډالره و. په دې صادراتو کې د افغانستان زعفرانو، وچ میوې او قالینو ډیره ونډه درلوده چې د هوایي دهلیزونو له لارې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته صادر شوي دي.
د ننګرهار په مومندې ولسوالۍ او جلال آباد ښار کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوي. ځایي چارواکي وایي دغه ودانۍ تدریسي او اداري خونې، مجهز کمپیوټر لب، د لمریزې برېښنا سیسټم، د اوبو رسولو شبکه، تشنابونه او نور لازم ملحقات لري چې په جوړېدو سره یې سلګونه زده کوونکو ته مناسب درسي چاپریال برابر شو. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښې چارې.